بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دوستانو، دا د کومې ګډ ده شپېته ماره ده په درېیم لنګون کې 12,200 او دا د اومې ګډ لور ده 12,203 کیلو شودې په درېیم لکټیشن کې کړي دي. د اومې ګډ لور ده، دا به تاسو په افغانستان کې ډېرې استعمال کوي. دا تاسو وګورئ د خپې ده که نه، او بیا غولان ده، د غولان ذکر ده روان دی. د لیګامنټ وګورئ، دا ډېرې زیات قوي ده ماشاءالله. دا پښې او هغه ځای کې وګورم د اومې ګډ درجه هم شو ده 2012 کال کې شوې او د نهم تاریخ د 2000 د دې میاشتې پورې چې دی تقریبا د بچی کړی و. دی اوس درېیم لکټیشن دی. په تېر لکټیشن په تېر ځل لنګون کې د 2203 کیلو شدو په څو میاشتو کې کړی وي، په 315 ورځو کې کړی شو. ته دې سندر نه راوړې چې د غلام د تشریح کوم د ده تېز ځای صحیح دی. دا لیګامنټ د منځ کومه برخه چې ده دا ډېره زیاته ښکلې ده. د غولان زده کولی شي دا ونیسي. د اومې ګډ او کوبیدان دوی نه لږ په لږ اندازه باندې چې ډېر لږه ده، اوچتوالی نه لري، ښه ده او پاس دا لکه حشره لري. دا د بچي دپاره ښه مور بیا د هغې نه خوا دا ډېرې زیاتې دغه دي، ښې دي، کږې نه دي. اکثره غواګانې چې د غواګانو کې غټه مسله دی چې غولان زه کله شوده پکې د هغې خپې ښېږي کږې. او اومې ګډ کې انشاءالله دغه مسله به نه لیدل کېږي، ځکه تاسو بیا وګورئ چې دا په دومره غټوالي سره دا وسم دا دی راکولی شي دا خپله غولان دی چې دی دا وسره. دا اوس تاسو راځئ دا تاسو ته را نورو څه ښیم. دا اوس ښه غولان دی. دا غولان تاسو وګورئ د دې چې موږ ښه اندازه کوو لوړه یې په هماغه اندازه باندې ښي. بیا د دې د منځ کې لیګامنټ چې دی دا ډېر مهم دی. د ده نه ښوده روان دی لکه ګورئ صحیح ده. دا او دا چې دا هم درېیم لنګون د ده 11,003 کیلو ورسره چې دا خوا کې دا ول خو دا ولې دا ساده لنګه شوې ده. دا غلام چې ده دا به غټېږي. دا هم چې دا تقریبا اول ځل لنګون کې ده، اول ځل لنګون کې سیله ده. تقریبا 115 ورځې کې د 5,358 کیلو شو. دا غلام زه وګورئ دا مخ په زیاتېدو باندې ده، نبض په چیږي دې کې دا لیګامنټ چې دغه مخ په وخت په تېرېدو باندې دا به ښکاره شي. د پرسنالټۍ چې دی لږ څه هغه اندازه باندې سره کوم پکار ده چې مطلب بچی په اسانۍ باندې وبچي کېدی شي. دا چې ګورو بیا ځو ډایرکټ دا هم چې دا هم د اول ځل دغه دي لکټیشن دي، یعنې اول ځل لنګون یې کړی، دویم اول ځل دویم کړی. دا ټولې چې دي د 7,000 او د 7,000 نه تر 8,000 دا روان دي. تاسو ته مې دا پیغام دی، ښه نسلونه وکاروئ، بهترین نسل وکاروئ، ځکه دا آینده لري. 9 میاشت د مور ګېډه کې 2 کاله بعد بیا ځینې خوسۍ جوړېږي او بیا دا 2 کالو پورې نه پاتې کېږي. دا 8 کاله 9 کاله 10 کالو پورې د عمر لري چې تاسو خرابه غوا انتخاب کړئ او به سبا نه تېرېږي. نسل انتخاب کړئ سبا به نه تېرېږي، مصرف به لري، په مرزونو به اوړي او مجبور یاستئ تاسو چې 3 کاله 4 کاله خوارۍ نه خپل مال خرڅ کړئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې نسلونه وکاروئ چې موږ ته راوړي دي. هغه د اومې ګډ ډول ته وښودله. دا سره دغسې فارم موږ چې شوګانو ته ځو، موږ د هغه اصلي څېرې اکثر وخت نه ښکاري. دا هغه په انسان باندې هغه کوم خالص او اصلي حالت چې دی موږ دلته اوس په دې فارم کې دا غواګانې چې ګورو دا خوسۍ ګورو دې مطلب دا دی دا نسل نتیجه ورکوي. نو زموږ سره پاتې شئ، د لار سپین لاندې د راکیو مالداري شرکت د مصنوعي کاسو ښه استفاده وکړو. انشاءالله تعالی تاسو به ښه جنس او په ښه کیفیت باندې مواد ترلاسه کېږي. نو نور هم خدای سپارم.